السلام علیکم ګرانو افغانانو، ګرانو وطندارانو، ګران ټول افغانستان او په خصوصا کندهار. د نن په ویډیو کې به زه د حاجي موسی سره یو څو پوښتنې خالي وکړم. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. حاجي مشر یو څو وخت مخکې ما ستا ویډیو وکتله چې په هغه کې ته په دغه لکبازانو باندې ډېر بد لګېدلی وې او تا ولکبازانو ته دا ویلي و چې دا د هغو مېروانو لپاره ما دا ویډیو کړې وه، اوس یې هم په مور غني وموندم. سبا هم په مور غني وموندم. بل سبا هم په مور غني وموندم. حاجي مشر و دوی ته ته اوس کوم پیغام ورکړ دغه چې په مېلو پسې کې سرنجلې پلار د دوی د خواري کاږي او زامن یې د داخلي په دوکان کې نه چې له هرزونو هلکانو ته خدماتونه کوي. اوس هم په مور غني وموندم، سبا هم په مور غني وموندم، بل سبا هم په مور غني وموندم چې سپین ږیری پلار په خواري پسې ورکړي، دی په مېلو پسې ورکړي. دا دې په ښه خبره وه. حاجي مشر دا کیسه نن سبا په کوټې او په چمن کې هم شروع ده. هلکبازي دي دنده ده دا د کوم لیرې کیسې سره شروع دي. ماته دی وکړه ښه سم نصیحت ورته وکړه د دوی زه کور پاته معاینه پاته دغه دنده شروع او معاینه یې کړې، معاینه په نس نسي مړولی. نو معاینې خواهشات نسي پوره کولی او دی په میله پسې ورکړي. او معاینه یې کړي او په میاشتو میاشتو دی په میلو پسې ورکړي او معاینه یې پوس بیا یوازې تورو جوالو ته کښېنولي. هغه ته نن هم په مور په خورې ورننوځم، سبا هم ورننوځم. ما تاسو زما او د حاجي مشر مې زړه زیات څه زیات تر هغه خلکو پاتې شوي کې کوم چې دا ورورګي دا لکوازي په مخه داخل شي د خاص کار د کوټې او د چمون کسان دا ډول شعر دا ښه ده چې دا ټیک ټاک را پیدا سي، دا خلک هم ټول وپېژني چې دا زموږ وطن کې داسې نمونه خلک دي. که دا د کوم ورورګیانې شروع وي یو بم د پیژم دغه ډنډه په کده په دې منډو دندمار غلی سوه دندمار د خدای راولي، دندمار زنده باد، دندمار خو زموږ رهبر دی. مننه برو ستا سلوټ مې ولدي دندماره. تم سلوټ ورته وکړه.